الله العظيم. دے آیاتونو کریمو کی دا اللہ جل شانہ دا عظیم قدرتونو متعلق ذکر دے. اللہ جل شانہ دے آیات کریمہ کی فرمائلی چھ اے بندگانو اے انسانانو اللہ وی دا ازمکا و اسمان او داستا چی پا مابین دا ازمکی و اسمان کی چی سدی اللہ پاک وی دا ټول ارسما پا خپل قدرت سرا پا شپږ ورځو کی پیدا کړي. دا ازمکا و اسمان او سچی پا مابین دا ازمکی و اسمان کی چی سدی دا ټول اللہ پاک پا خپل قدرت سرا پا شپږ ورځو کی پیدا کړي. شروع دا کمی ورځې نه کړي و اللہ جل شانہ پا خپل قدرت سرا نو دا اتوار او دا گل پا ورځ باندې اللہ پاک پا خپل قدرت سرا دا ازمکا پیدا کړله او دا غشانتے دا نخی او دا چارشنبے پا ورځ باندې اللہ تعالی پا خپل قدرت سرا پا دی ازمکا کی چی کم دریابو ندی کم معدنیات تی کم غرون ندی کم نباتات تی دا ہر یو شیز اللہ پاک دا نخی او دا چارشنبے پا ورځ پیدا کړي او د زیارت او د جمعې په ورځ باندې الله تعالی په خپل قدرت سره دا اووړ اسمانونه او بره په اسمانونو کې چې سدي دا هر یو شیز الله تعالی د زیارت او د جمعې په ورځ باندې برابر کړي او د خالی په ورځ باندې سره لکه دا خالی ورځې پکې خالی پرې خو دی. دا ګوره دا د هفته د شپږ ورځې دا حساب کتاب چې مونږ او تاسو کوو نن د زیارت ورځ ده او د ګل ورځ ده د پلانکي کار به د جمعې په ورځ کوم او د اتوار په ورځ به کوم. دا حساب کتاب الله پاک زمونږ او تاسو د پاره څه دی لکه دا د کله چې الله پاک د ازمکه او اسمانونه پیدا کړي دا هغه ټیم نه الله پاک د حساب کتاب موږ له مقرر کړی دی او یا لکه الله پاک ته هیڅ ګرانه نه وه که الله پاک غوسته وي که نه نو د یو سیکنډ په مقدار په ټیم سره به د الله پاک دا هر یو شیز پیدا کړی وي خو چې دا د دې ورځو په حساب سره الله پاک پیدا کړي د اتوار او د ګل په ورځ او بیا د ناخې او د چهارشنبې په ورځ او بیا د زیارت او د جمعې په ورځ نو دا الله تعالی مونږ او ستاسو د پیدې دپاره چې د بندګانو ته څه دی یو ترتیب برابر شي چې دې د ورځو هغه نومونه او د ورځو هغه حساب کتاب چې دی کوي چې د دې ورځو په حساب سره شي نو دا مونږ او ستاسو د پیدې دپاره الله پاک سره دا حساب مقرر کړی دی او دا ورځي د ټول نړومبي الله پاک په خپل قدرت سره هوا پیدا کړې ده هوا او د هوا د پاسه بیا الله پاک په خپل قدرت سره اوبه پیدا کړي دي او د اوبو د پاسه بیا الله پاک سره د ازمکه پیدا کړې ده. کله چې الله تعالی په خپل قدرت سره هوا پیدا کړله د هوا د پاسه الله جل شانو په خپل قدرت سره اوبه پیدا کړلې نو د اوبو بس د حرکت کولو حرکت به کولو او کله چې اوبه حرکت کی د حرکت د وجه نه زګ پیدا کیږي نو زګ به پیدا شولو د ټول نړومبې ځمکه چې جوړه شوې ده هغه د بیت الله شریف دا ځمکه جوړه شوې ده نو دا زګ به د اوبو د پاسه پیدا کېدلو هغه به د یو بل سره یو ځای کېدلو د ټول نړومبې ځمکه ته د بیت الله شریف د خانه کعبې ځمکه ته تیاره شوې ده او بیا د هغې نه پس سره دا ټولې دنیا د ځمکه ته سره الله پاک په خپل قدرت سره تیاره کړې ده. خانه کعبه چې ده بیت الله شریف دا د ټولې دنیا منځ دی د هر یو شیز د پاره یو منځ وي د کوټې د پاره منځ وي د پلاټ د پاره منځ وي د بنګلې د پاره منځ وي د دکان د پاره منځ وي د هر شیز د پاره منځ وي د دنیا د پاره منځ کم ځای دی لکه هغه بیت الله شریف دی. نو الله تعالی په خپل قدرت سره د ازمکه او اسمانونه او دا غرونه دا څه چې په دې دنیا کې دي د الله پاک په خپل قدرت سره په شپږ ورځو کې پیدا کړي دي. وما مسنا من لغوب او الله پاک وی دا هر څه چې مې پیدا کړل کنه الله پاک وی زه په دې باندې وړستړی شوی نه یم او نه پې الله پاک ستړي کېږي په خبره باندې پوه شوې لکه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله پاک وی پیغمبر علیہ السلام ته پیغمبره که دا کافران زما دا قدرتونه نه مني الله پاک وی او د ازمکه او اسمانونه او د شپه ورځ او د قیامت او د آخرت او د کتاب او پیغمبر ستا پیغمبري نه مني او فضل فضل او عجیبه عجیبه خبرې کوي نو الله پاک رسول الله مبارک ته وی فاصبر علی ما یقولون اے پیغمبره د دې کافرانو په دې خبرو باندې ته صبر کوه صبر کوه تر دې په دې خبرو باندې چې څه دي وی اے پیغمبره ته په دې باندې صبر کوه
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. او الله پاک حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وی ته د سحر په ټیم کې د انور د راختون مخ کې او د انور د پریوتون مخ کې الله پاک وی حضور پاک ته وی ته زما تسبیح بیانوا. الکه دا دو ټیمونه ډیر کله بهترین ټیمونه دي. یو د سحر چې د انور لانی راخته د سحر د مانځنه بعد دا ټیم کې ذکر او اسکار کول سره لکه د خپل ټیم د الله پاک ذکر کړی دی. قبل طلوع الشمس الله پاک وی د نور د راختون مخ کې سره وقبل الغروب یو د مازیګر ټیم د انوار د پریوتون مخ کې د مازیګر د مانځنه پس دا ټیم ذکر اسکار تلاوت کول دا شان مراقبه کول نور ډیر نیک اعمال کول دا خپل ټیمونه دا الله تعالی حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سره دا دو ټیم خودلی د آیات کریمه کې ول د سحر دا نور د راختون مخ کې او د مازیګر د نور د پریوتون مخ کې یعنی د ماخان د نور د پریوتون مخ کې د مازیګری وی ته دې ټیم کې سره الله پاک وی ته زما ذکر اسکار کوا. بیا ورپسې ومن الليل فسبح وادبار السجود او الله پاک وی ول د شپې هم سره زما ذکر اسکار کوا. د شپې ته کم ټیم مراد دی د تهجد ټیم ته مراد دی. که تهجد کوي کنه څوک کیږي ټول کوي تهجد 2 رکعاته 3 رکعاته 6 رکعاته هغه د بوډا کار خو نه کوي کنه بوډا کار خو نه کوي کنه 2 رکعاته چې کول به ور چاته ما 2 رکعات تهجد کړي. تهجد مونږ کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دی قران کې ویلي دي وی کچیرتا غټ مقام او لوی مرتبه غواړي کنه نو تهجد مونږ کوي. په خبره پیښ لکه او حضور صلی الله علیه وسلم فرمان دی ویلو د دې شپې په د اخره حصہ کې د دې شپې په د اخره حصہ کې چې لا د سحر اذان نشوي د تهجد دا ټیم یا د دې روزي په د میاش کې د دې پېشمنی دا ټیم حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمان دی ویل الله تعالی د لومبي اسمان تسدي په خپل ما یلیق بشانه چې څنګه د الله سره لایق مونږ ته پته نه لګي. الله پاک د لومبي اسمان تسدي راکوشي یا د الله پاک دا رحمت چې د لومبي اسمان ته راکوشي او د الله تعالی د طرف نصری یو سو اوازونه کیږي. یو आवाज دا کیږي هل من مستغفر الله پاک وی دا سوچته چې زمانہ بخنه غواړي زور له بخنه کما الله پاک وی دا سو ګناګار شته دي چې د ګناهونو بوج په پروتي او دی و چې زمانہ د ګناه دا بوج ختم شي نو چې کم خلق تهجد ته پاسېدلی وي او استغفار کوي نو الله پاک نسره د خپل ګناهونو معافي وغواړي الله ورته سره ګناهونه معاف کړي. دیم आवाज کیږي دیم आवाज دا کیږي وی دا سوچته دي چې د هغه د رزق تنگسیا وي دا سوچته دي چې زمانہ د رزق پراخي وغواړي او الله پاک وی زه د غریبي د فقيري او د رزق تنگسیا ختمه کما الکه د رزق تنگسیا سره الله پاک وی زه ختموما. تهجد ټیم کې الله پاک په خپل ما یلیق بشانه چې څنګه د الله سره لایق الله پاک د طرف نه आवाज کیږي. الله پاک وی چې د چا غریبي وي د چا د رزق تنگسیا وي الله وی مان دی وغواړي زه به سره د رزق تنگسیا ختمه کما. د رزق تنگسیا د الله پاک ختموي د رزق پراخي د الله پاک راولي. او بل لکه الله پاک وی دا چې سوچته چې اولاد نیوي بچی نیوي زامن نیوي او الله پاک وی زمانہ زامن او بچو غواړي زور لور کما الکه دا یو پکې د ګناهونو د معاف کېدو دا او دا دوه چې دی لکه دا دوه د دنیوي فائدو د پاره په خبره پیښ لکه یو د آخرت سره تعلق لري او دا دوه چې دی لکه د دنیا سره تعلق لري. ګناهونه معاف کېدل چې تانه په دنیا کې معاف شي آخرت کې بدر تسه دی لکه نجات د جهنم نه. او دا دوه الله پاک وی چې پچا غریبي وي پچا فقيري وي د چا د رزق تنگسیا وي تهجد ټیم کې الله پاک आवाज کوي ایمان او غواړي چې زستا رزق پراخه کړي. خبره پیښ وي او دا دریم نمبر الله پاک وی چې د چا بچی نشتا د چا زامن نشتا الله پاک ایمان تهجد ټیم کې غواړي زبر لسره زامن دیني زامن بدر کما بچی دینشته لوريان بدر لدر کما زامن دینشته زامن بدر لدر کم چې د سجدي ضرورت دی الله پاک یې بدر لاغه برابر کړي. مالک آسان شوها د روزه کې موږ تاسو ټول سیم د تهجد ټیم کې پاسو پېشمنی کیو کړه ولا 7 منټه په وختي پاسو کړه د 7 منټه په وختي پاسو چې زنانه خوراس کا تیاری یو 2 رکعات سره 3 رکعات 5 رکعات 10 رکعات
تهجد پکې وکړو او د الله نه څه سوال وکړو او دا چې کومې وعدې الله پاک کړي دي زموږ د ټولو دې ته ضرورت دی نو دا به الله پاک موږ له څه دی لکه خامخا راکړي. ګوره جي سبق ته ولقد خلقنا السماوات والارض او الله پاک پیدا کړل اسمانونه او ځمکه وما بینهما او هغه څه چې د دې دواړو په منځ کې دي فی ستة ایام په شپږو ورځو کې وما مسنا من لغوب او اون لګیدو مونږ ته په دې پیدا کولو سره ستړی والی فاصبر علی ما یقولون نو صبر کوه ته په هغه څه باندې چې دوی وایي وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوه په خوبیانو د رب ستا قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د انور نه وقبل الغروب او مخکې د ډوبېدو د انور نه ومن اللیل او د شپې هم سبحو تسبیح وایه وادبار السجود او شاته د منځونو نه هم د الله پاک حمد و ثنا بیانوه. صدق الله العظیم. د رمضان المبارک په میاشت کې په دې اخیری لسو شپو ورځو کې سنت طریقه دا ده چې بنده په جماعت کې سړی په جماعت کې اعتکاف وکړي او مسجد کې ایثار شي او ټول عبادات په مسجد کې کوي او د مسجد نه بهر بغیر د عذر نه نوځي او د اعتکاف لفظي معنی هم دا ده چې په یو ځای کې ایثارېدل او وخت تېرول لغوي معنی دا ده او د شریعت په اصطلاح کې د اعتکاف معنی دا ده چې په یو داسې مسجد کې وخت تېرول د آخرې لس شپې ورځې چې په هغې کې 15 وخته مونځ په جمع سره ادا کېږي دې ته اعتکاف وایي. د اعتکاف ډېر فضایل په احادیثو کې راغلي دي او ډېر زیات خصوصیات په احادیثو کې راغلي دي. بنده چې دی دا خپل زړه د ټولې دنیا نه یو طرف ته کړي او خپل الله طرف ته توجه وکړي نو هغه سره او دا خاص دا معتکفین چې دا کم خلق اعتکاف تکینی نو دا سره دا کسان الله پاک ته دا خپل ځان سره بالکل دا خپل ځان چې دی دا الله پاک ته وسپاري. لکه مثال دا سدي چې یو سائل د چا په دروازه کې پروت وي او وای چې تر هغه پورې به نه پاسم د دې ځای نه چې تر څو پورې د زما حاجت پوره کړي نه وي نو دا معتکف سړی دا اعتکاف کون کې کس چې دی په جمعات کې د الله تعالی در ته پروزي الله پاک ته پروزي او دا اعتکاف کون کې دا وی چې الله تر هغه بنه پاسم چې تر څو د راته بخنه نه کړي نو الله تعالی ډیر غنی بادشاہ دی او ډیر مهربان بادشاہ دی نو چې کم بندا اعتکاف تکي ناستلو سړی په جمعات کې زنانه په کورونو کې نو دی الله پاک په در کې پریوتل او الله پاک پر دی خامخا سره بخنه کوي. حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما فرمای چې پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور علیہ السلام فرمایلی دي چا چې د رمضان المبارک په دې لسو شپو ورځو کې اعتکاف وکړلو د اعتکاف داسې دی لکه چې د 2 حج وکړل او 2 عمرې وکړلې الکه ډېر لوی اجر او ثواب دی پې څوک اوزګار وي فارغ وي څه عذر ورته نی بالکل اعتکاف ته د کینی خاص کر دا مشران هم یو تا سره شاته دا بل مشر ناست دی په زور اعتکاف ته کینی صحیح ده که نه وروسته به درځو درپسې او عمران الدین کاکا هم اعتکاف ته کینی کار روزګار خو دې نشته زامنو ته دی چې په زور د کینی تبلیغ کې هم نه ځې نو اعتکاف ته به دې کینو ښه صحیح ده که نه هلکه چا چې 10 شپې ورځې د اعتکاف وکړلو څومره اجر او ثواب دی داسې شو چې لکه 2 حج او 2 عمرې وکړلې هلکه حج کول ګران کار دی عمره کول هم ګران کار دی خو چې دا 10 شپې ورځې اعتکاف دې وکړو دومره لوی اجر او ثواب به درکوي لکه داسې شو چې 2 حج او 2 عمرې دې وکړلې. بل حدیث کې راځي چا چې یو ورځ اعتکاف هلکه هغه ثواب چې دی هغه د 10 ورځو اوس واوره چا چې یو ورځ اعتکاف د الله د رضا دپاره وکړلو نو د دې سړي ترمنځ او د جهنم ترمنځ به الله پاک 3 خندقه فاصله راولي یعنی دا سړی به څه دی لکه جهنم ته به نه بځي. بل حدیث کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې معتکف سړی د ګناهونو نه محفوظ وي ځکه بهر دنیا چې دا ټوله څه ده لکه د فتنې ده
کله به څوک به دروغ وایي، څوک به څه کوي، څوک به دوکه کوي، څوک به څه کوي. معتکف چې په جومات کې ناست وي نو دې د ګناهونو نه سره لکه محفوظ وي. او بهر چې کله خلک کم د نیکۍ کارونه کوي او معتکف یې نشي کولی نو دله الله پاک د هغه بهر کوونکو د نیکۍ کوونکو هغه اجر او ثواب دله الله پاک په جومات کې هسې بصور کوي. لکه مثال به درله زه درکړمه، بهر چې دی یو سړی لګیا دی خلکو سره خیر ښېګړی کوي، چا ته څه دي پیسې ورکړي، چا سره څه دي، چا له څه زکات ورکړي، چا له څه ورکړي، چا له څه ورکړي د الله په نوم باندې. معتکف په جومات کې ناست اعتکاف کوي نو دغه بهر چې دا کم سړی کم عمل کوي دې معتکف له الله تعالی هسې بېڅه د هغه سړي هغه اجر او ثواب دله الله پاک ورکوي. په خبره پوه شوې لکه دله هم څه دی لکه الله پاک هغه اجر او ثواب ورکوي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. خدای پاک مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي، زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خالق لا یزاله دا چې کوم ناس مشران کې شران دي خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کړي، د چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي. کومو ملګرو چې خدای پاک د اعتکاف اراده کړې ده یا الله دا ارادې یا الله ته قوي او مضبوطې کړي، اعتکافونه ورته خدای ته آسان کړي. کومو زنانو چې یا الله په کورونو کې د اعتکاف اراده